د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د نورو 50 هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د سعودي عرب په سرخار ریاض کې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه په اسلامي کانفرنس کې ګډون کوي. دغه هیواد کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تود هرکلی شوی دی. په ایران کې په دویم ځل د منتخب شوي ولسمشر حسن روحاني پلویان تر تېرې شپې پورې د تهران په لارو کوڅو کې د خوشحالۍ جشن لمانځلو او د جامني رنګ پوکڼۍ او بیرغونه یې رپول. په یورپي هیواد پرتګال کې د موټرو د یو ځغل پر مهال د یو فرانسوي ډرایور کوانټن ګیلبرټ موټر واوړېدو. موټر یې خراب شو خو ګیلبرټ په دغه پیښه کې روغ رمټ د موټر نه راووتو. د جرمني په همبورګ ښار کې د لرګو د چولو او راکولو په لوبو کې د آسټرالیا سره تعلق لرونکي لوبغاړي برج ډي لوسا بریا ترلاسه کړې.